پاک الله په سپېڅلي نامه د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ په دې هیله چې رک روغ او خوشحاله به یاستئ او د ژوند شپې او ورځې به مو په خیر تېرېږي یو ځل بیا هم د ګردي میز خپرونه ده او د خپرونې موضوع مو ده ماشوم او شخصیت او ایچ ډبلیو یا بشري خیریه موسه د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې فعالیتونه ترسره کوي چې له نیکه مرغه یو له دغې ولایتونو څخه کونړ ولایت هم دی په یاد ولایت کې په 10 ولسوالیو کې بېلابېل خدمات د یونیسف په ملاتړ د ماشومانو ساتنې په برخه کې ترسره کوي او د دې ترڅنګ د رسنیو د لارې د ماشوم ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی ترسره کوي او بیلګه یې نن ګردی میز دی په ننني ګردي میز کې موږ د ماشوم او شخصیت په اړه خبرې کوو خوشبختانه بعض ته بېلابېل تکړه او پیاوړي مېلمانه هم راغلي دي چې د اسداباد د هلکانو لیسې ښوونکی حاجي صاحب عبدالحق هلال او د او ایچ ډبلیو خیریه موسسې مشاور ډاکټر رواني مشاور ګلالۍ هلال او همدارنګه د نیالي محمد یونس انس تاسو ټول د هرکلی ښه راغلاست په یو ستړي مې شی باز ته په خیر راغلئ په دې هیله چې د باز تر پایه موږ سره پاتې شئ او د دغه روان باز ته خپلو لیدونکو او اورېدونکو ته د ماشوم ساتنې یا د ماشوم د حقوقو په اړه بېل معلومات تاسو وړاندې کړي نو راځو لومړۍ پوښتنه د ښاغلي مولوي صاحب څخه کوو چې دوی راته ووایي چې آیا ماشوم شخصیت چاته ویل کېږي او ماشوم څوک دی حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ډېره مننه ستاسې نه ستاسې د پوښتنې ځواب ته راځم خو هغې نه مخکې د دې ګردي میز ټولو درنو ګډونوالو ته او مېلمنو ته هم ستړي مه شئ او ښه راغلاست وایم راځم موضوع ته ستا د پوښتنې ځواب ته چې ماشوم چاته وایي ماشوم دې ته په قرآن او په حدیث کې د طفل یا د صبي لفظ کارول شوی دی چې علما کرام وایي د دې اطلاق په هغه چا باندې کېږي چې هغه د ځوانۍ پړاو ته نه رسېدلی معنا دا چې بالغ شوی نه کم عمری البته یو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون چې کوم تعریف دی هغې وایي چې د ماشوم اطلاق په هر هغه چا باندې کېږي چې د 13 کلنۍ عمر ته نه رسېدلی د 13 کالو نه د هغې عمر ټیټي نو د دوی په اصطلاح کې دغسې کس ته ماشوم ویلی کېږي برابره خبره ده که هغه هلک وي او که هغه نجلۍ وي خو چې 13 کلنۍ عمر ته نه رسېدلی نو دا په ټولنه کې دې ته د ماشوم په غږ باندې اطلاق ورباندې کېږي او دغې ته ماشوم ویلی کېږي ډیره زیاته مننه ښاغلی انس صاحب درنو لیدونکو تاسو بیا هم یادونه کوو چې دغه خپرونه د یونیسف په ملاتړ تاسو ته وړاندې کېږي او تر پایه لیدونکي هم اوسئ په خپرونه کې به موږ د ماشوم او شخصیت په اړه هغه مهم موضوعات چې کورنۍ ته خبرې نه دي چې والدین دي او د خپلې کورنۍ د ماشومانو په اړه چې دوی راتلونکی په دې موضوع پورې تړاو خپرونه تر پایه وګوري د باس بل ګډون ډاکټر صاحب ښاغلی ګلالۍ هلال دی هغوی ته راځو څون دوی په دغه برخه کارشناس دی کار کوي رواشناس دی او د څو کلونو راهیسې د او ایچ ډبلیو ادارې سره په کونړ کې یو له هغه همکارانو څخه چې په دغه برخه کې کلیدي او مهم معلومات لري هلال صاحب شخصیت د ماشوم شخصیت څنګه دی او تاریخچه یې څه ده که تاسې په دې تړاو زموږ د درنو لیدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ د لا یزال رب بر سپېڅلي نامه په لومړي قدم کې ظهیر صاحب تاسو ته سلامونه نیکې هیلې تقدیموم د ځلا تلویزیون ټولو لیدونکو ته راغلو مېلمنو ته هر یو استاذ محترم او جناب مولوي صاحب ته همدا ډول د غونډې او د ګردي میز ګډونوالو ته ګلالیو ماشومانو ته د سلامونه نیکې هیلې تقدیموم خدای دې وکړي چې سهار به مو په خیر پیل کړی اوسیږي ظهیر صاحب ډېره اهم او مهمه پوښتنه مو وکړله شخصیت لومړی به راشو د شخصیت په تاریخچه باندې به وغږیږو چې په ارواپوهنه کې دغه شخصیت څه تاریخچه لري شخصیت چې دی د ارواپوهنې په برخه کې یا هم په ارواپوهنه کې د پرسونالټي لفظ ورته هم کارول شوی دی او ډیره مهمه او اهمه موضوع ده تر اوسه پورې ارواپوهان د دې په برخه کې لا ډیر معلومات کوي او څیړنې کوي په دغه برخه کې په لومړي قدم کې د تاریخچې په اړه به زه ووایم چې د شخصیت پیل یا هغه کوم د دې په اړه چې عالمانو کوم نظریات ورکړي دي په یونان کې چې دی یو تعداد نندارچیانو ته ځینې کسانو شوګانې کولې یعنې هغه په اصطلاح
د سټیج سر ته به راتلل او هغه کومیډي رولونه همدا ډول تراژیدي رولونه کوم رولونه چې مثلا د سینمایي پردې پر مخ باندې لوبول کېدل نو دغه اشخاصو به په خپلو مخونو باندې یو ډول نقاب وخلی یا یو ډول ماسک به لګولی تر دې حده تر څو دغه کرکټر ولوبوي کوم کرکټر چې مثلا دوی پې دغه تراژیدي ډکه کړي یا مثلا دغه کومیډي برخه یې پې ډکه کړې ده په دې باندې دغه کرکټر خاصیت په دې کې را پیدا شي نو په دې خاطر به دغې په خپل مخ باندې ماسکونه لګول او دغه ګډونوالو ته به یې دغه شوګانې وړاندې کولې نو دغه ماسک ته به یې پرسونا ویل په یوناني ژبه باندې نو دغه پرسونا بیا وروسته چې دی په پرسونالټي باندې تبدیل شوله چې معنی شخصیت دی په انګلیسي کې په انګلیسي ژبه کې ورته پرسونالټي وایي او په ارواپوهنې علم کې ورته شخصیت وایي چې ډېر اهم او مهمه موضوع ده او روانشناسان اوس هم په دې باندې څېړنې کوي چې لا په دغه برخه کې د ټولنې وګړو ته د شخصیت په اړه ډېر معلومات وړاندې کړي نو د اصطلاحي لحاظه چې دی د پرسونال له کلمې څخه اخیستل شوی دی چې تاریخچې هم له همدغې وخت نه راپیلېږي او البته په لغوي لحاظ په بخښنې سره په اصطلاحي لحاظ بیا ګڼ شمېر تعریفونه ورته د ارواپوهنې پوهانو ورکړي دي چې له هغو تعریفونو څخه زه څو تعریفونو ته اشاره کوم شخصیت وایي د انسان داخلي او بیروني د خصوصیاتو مجموعې ته شخصیت ویل کیږي هغه کوم خصوصیات او ځانګړنې چې د انسان په داخل کې دي او په بیرون کې دي چې په ظاهر کې ښکاري دغې مجموعې ته یا ټولګې ته شخصیت ویل کیږي همدا ډول ویلی شو چې شخصیت د انسان ټول داخلي او خارجي عوامل یا فکټورونه د دې مجموعې ته یا د دې ټولګې ته شخصیت ویلی شو چې دغه اصطلاحي تعریف شو او لغوي تعریف یې همغه پرسونا څخه منځته راغلی دی چې بیا وروسته په پرسونالټي تغییر شوې ده او بالاخره په پښتو یا هم د ارواپوهنې په علم کې ورته د شخصیت لفظ کارول شوی دی چې دا د انسان د ژوند سره نه بېلېدونکې اړیکې لري ځکه انسان چې دی دا ټولنیز موجود دی په ټولنه کې اوسیږي او دا ټولنیز ژوند د انسان لپاره لازم او ملزوم دی لکه څنګه چې انسان له ټولنې نشي جلا کېدی همدا ډول ټولنه هم د انسانانو څخه بېمانا ده یعنې ټولنه او انسان دا دواړه د یو بل لازم او ملزوم دي ډیره زیاته مننه قدرمن هلال صاحب چې د شخصیت جوړونې په تړاو ژور معلومات له تاسې درنو لیدونکو سره شریک کړي باوري یم چې تاسې به له دغې معلوماتو ګټه اخیستې وي راځو ښاغلي حاجي صاحب عبدالحق هلال ته هلال صاحب چې تاسې راته وایي د ماشوم په شخصیت جوړونه کې د مور او پلار رول څه دی یعنې دوی کوم مسؤلیت کوم رول لري تر څو په راتلونکي کې د دوی د کورنۍ ماشومان د دوی د سترګو تور او یا د افغانستان آینده وګرځي په دې برخه کې مور او پلار کوم مسؤلیت لري او کوم رول لري بسم الله الرحمن الرحیم او په سر کې تاسو ټولو ته د خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه هېرېدونکې او تلپاتې تحفه ډالۍ کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په سر کې زه د درنو میلمنو او همدارنګه د ځلا رادیو تلویزیون څخه مننه کوم چې دغه ګردې میز یې برابر کړی او په دغه کوم یونیسف په همکارۍ باندې چې دغه بشري خیریه موسسه ده دوی دغه شان پروګرامونه برابر کړي مننه ترې کوم راځم ستاسې د پوښتنې ځواب ته پوښتنه دا وه چې د ماشومانو په شخصیت جوړونه کې د مور او پلار رول څه دی دا موږ او تاسو ته معلومات دی چې د ماشومتوب د ژوند یوه داسې مرحله ده چې یو انسان د ښه او بد اساس پکې ټاکل کیږي که په سمه توګه د مور او پلار لخوا د ماشومانو د ښوونې او روزنې ته پاملرنه وشي او راتلونکی به د دغه ماشومانو باسوادی او همدارنګه اسوده او آرام وي او که همدارنګه د دوی دغه ژوند چې دی دا به د ډېرو خوشحالیو ډک وي که برعکس که چېرته مور و پلار د دوی صحیح سالمه او همدارنګه په ښوونه او روزنه کې سالمه دغه ونه کړي روزنه ونه کړي نو خدای مه کړه دوی به په ستونزو او مشکلاتو کې بیا سره لاس و ګرېوان وي او ژوند به یې له مشکلاتو او د مشقتونو ډک وي نو بهتره خبره دا ده د ماشومانو لپاره ښه ښوونکی چې دی هغه په لومړي سر کې مور و پلار دی که چېرته مور و پلار د خپلو اولادونو صحیح سالمه روزنه ونه کړي نو په هغه صورت کې به دغه د دوی دغه کمکي ماشومان په راتلونکي کې له ډېر زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ مننه کور مودان خوشحاله اوسئ د درنو لیدونکو د باز بل ګډونوال مو ښاغلی مولوي صاحب محترم دی مولوي صاحب ته راځو مولوي صاحب ماشوم چې بلوغ ته نه وي رسېدلی آیا کوم ځانګړي حقوق لري او که نه
موږ خو د داسې دین پیروان چې په دې کې یوازې ماشومان نه بلکې حیوانات او نباتات دا هم ځانګړي حقوق لري. چونکې طبعا ماشومان هم د هرې ټولنې لپاره راتلونکي رهبران وي او بیا موږ مسلمانان په یو اسلامي انساني او بشري ټولنه کې ژوند کوو، نو په دې کې اسلام دوی ته ځانګړي حقوق ورکړي دي. لکه زه د هغې یو مثال وایم چې کله جزایي برخه کې یو ماشوم وي چې هغه په دغې برخه کې مجرم ګڼلی شي، هغه محبس ته ځي، دارالتادیب ته ځي، هغه باید محکمې ته راجع نه شي، هغې ته استول کېږي نه. همدارنګې په جنایي جرمونو کې که ماشوم په خپل ځان باندې د یو جرم اقرار او اعتراف کوي، هغه هم نه منلی کېږي. همدارنګې د ژوند په نورو برخو کې که ماشوم یو ناسمه کړنه ترسره کړي، د سلیم عقل تقاضا دا ده او د دین پرېکړه دا ده چې دا باید مجرم ونه ګڼلی شي او دا باید تهدید هم نه شي. د هغې وجه دا د حدیث کې راځي، امام ابو داود رحمت الله علیه او امام ترمذي رحمه الله دواړو را نقل کړی دی. صحیح حدیث دی، نبی علیه السلام وایي د مواخذې قلم د 3 کسانو نه اوچت دی. معنا دا چې که 3 کسان جرم وکړي هغه جرم نه شمیرل کېږي. یو د هغې نه د الله رسول فرمایي چې ماشوم دی، ماشوم چې کله بلوغ ته رسېدلی نه نو د دې نه مخکې که دا کوم جرم وکړي هغه به د جرم په سر باندې سزا ورکېدی نه شي او هغه به مجرم نه شمیرل کېږي. همدارنګې دویم په دې کې اوده کس دی، که په خوب کې چا کومه ناسمه کړنه ترسره کړه نو دا مرفوع القلم دی. او دریم هغه څوک دی چې هغه لیونی دی، عقلي توازن یې سم نه دی، منټل دی، نو دغسې څوک چې عقل یې د لاسه ورکړی نو هغه غیر مکلف دی. په شریعت کې په دې باندې مؤاخذه نشته او دا د جرم په سر باندې رانیول کېږي نه. البته یو خبره ده چې د ادب په خاطر باندې ماشوم ته تنبیه ورکړی شي او هغه خپل جرم نه لاس په سر کړی شي او هغه سمې لارې طرف ته سوق کړی شي، نو دا شته. لکه حدیث کې راځي، معاذ رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته 10 وصیتونه کړي، لس مهمه خبرې وي چې زه هغې ته متوجه کړی وم. یو پکې دا و، نبی علیه صلات وسلام فرمایلي چې ولا ترفع عنهم عصاک ادبا، د خپلې کورنۍ نه که په کورنۍ کې زنانه وي، که په کورنۍ کې نور ما تحت وي، همدارنګې که ماشومان وي، د ادب امساره دې ونه مو اوچته وه. کله کله د ادب ټکوله ورکوه د دې دپاره چې دا بېادبه نه شي او دا بېسره نه شي. خو مهمه دا ده چې کله یو ماشوم یو جرم کوي، سم د وار هغه تهدیدول پکار نه دي، هغه باید سمې لارې ته سوق شي. لکه زه یو مثال وایم، نبی صلی الله علیه وسلم خوراک ته ناست یو ماشوم ورسره دی او ګډوډ خوراک کوي. اوس موږ سره چې داسې ماشوم ناست وي چې هغه بې نزاکتي کوي، بې ادبي کوي، نو د واره موږ ټق ورکوو، څپېړه او سوکو ته ورکوو، هغه تهدیدوو، هغه ربړوو، هغه ته کنځل کوو، هغه ته قار کوو، هغه ته غوسه کوو. خو پیغمبر علیه السلام چې کله ماشوم دا بې نزاکتي ولیدله، مهم سپارښتنې ته پیغمبر علیه السلام وکړلې. یو ته پیغمبر علیه السلام ویل یا غلامو سم الله، ای بچیه چې کله خوراک کې نو د خوراک په شروع کې بسم الله وایه. دویم یې ورته ویل وکل بیمینکه، بچی چې کله خوراک کې په ښي لاس باندې خوراک کوه. دریم یې ورته دا ویل وکل مما یلیکه، بچی د خپلې مخې نه خوراک کوه. نو دا مهمې سپارښتنې وي. زمونږ په ټولنه کې که ماشوم زمونږ سره په دسترخوان ناست او خوراک کوي او داسې بې نزاکتي وکړي، موږ سم د واره هغه تهدیدوو، هم هغه د خوراک نه پاڅوو، هغه رنځوو، هغه له څپېړه ورکوو، هغه خفه کوو، بیا د آینده دپاره د ځان سره پرېږدو نه. مهمه دا ده چې که داسې بې نزاکتي وشي او ماشوم بالفرض داسې یو جرم مرتکب شي، نو شریعت کې دا جرم نه شمیرل کېږي. په کار دا ده چې د دې نه مخکې موږ خپلو ماشومانو ته صحیح ادب ور وښیو او د هغې بې نزاکتیو په غلط عاقبت باندې پوه کړو. ډیره زیاته مننه قدرمن مولوي صاحب د ځلا راډیو او ټلویزیون درنو لیدونکو. هیله دې نه وي چې دا خپرونه د راډیو نه هم درته خپرېږي. کولی شئ په بېلابېلو ځانګړو وختونو کې دا خپرونه د ځلا ټلویزیون څخه وګورئ او همدارنګه د ځلا راډیو څخه یې واورئ. که له چا سره پوښتنه وي کولی شئ زموږ درانه مېلمان تاسو ته پوښتنې ځوابوي. راځو هلال صاحب ته. چون هلال صاحب په دغه برخه کې مخکې مې یادونه وکړه چې مسلکي شخص دی او هراړخیزه پرې غږېږي، نو موږ به هم ډېری وار دوی ته ورکوو، د OEW سره د رواشناس په توګه دوی دنده ترسره کوي. د ارواپوهنې له انده د شخصیت اصطلاح تعریف که تاسې وارزوئ شریکې کوي هلال صاحب، چې څه لري دغه؟
ډیره مننه ظهیر صاحب. اصطلاحي تعریف ته که څه هم مخکې ما اشاره وکړله، خو بیا هم د دې لپاره چې درانه اوریدونکي او لیدونکي په دې باندې بیشتره وپوهیږي، نو راځم اصطلاحي تعریف ته. اصطلاحي تعریف یعنی د انسان داخلي او بیروني خصوصیاتو مجموعه دا شخصیت باندې نومولی شو. لکه څنګه چې مولوي صاحب ورته اشاره وکړله، ځینې فکټورونه دي چې هغه تربیت په لحاظ باندې که چیرې مثلا د ماشوم تربیت ته پام وکړي، او لکه څنګه چې مولوي صاحب یادونه کړه چې پیغمبر علیه السلام په دغه برخه کې ډېرې سپارښتنې کړي. روانشناسي هم د اسلام دی، پوره مکمل اسلام دی. نو دغه برخه کې چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکه راسته لاس باندې ډوډۍ خوړل، دغه که وګورو د کې خپله یو د شخصیت یو اړخ پروت دی، ځکه ماشوم ته همدغه خبره خپله یو شخصیت ورکوي. که چیرې مثلا موږ وګورو، ما د ظاهري فکټور ته اشاره وکړل د شخصیت په تعریف کې. دغه ظاهري فکټور مثلا ته دغه خپل اولاد ته د مثلا ښودلی اوسي چې ته که چیرې مثلا چا سره په ډوډۍ ناست وې، ته په راسته لاس باندې خوراک کوه، دغه خبره خپله تا دې ته یو شخصیت ورکړ، هغه نه یو شخصیت جوړ کړ. که مثلا ته دغه خبره هغې ته یادونه ونه کړې، هغه په چپه لاس ډوډۍ خوري، نو هغه د هغه شخصیت تر سوال لاندې راغی، نو په ټولنه کې هغه بیا ممکن د هغه شخصیت ته ګوته ونیول شي. ته وګوره د هغه شخصیت ته لاسه شي، د هغه د والدینو شخصیت ته هم ګوته نیول کېږي، ځکه وایي چې دغسې والدین لري چې دوی د حتی د ډوډۍ د خوړلو طریقه نه ده ښودلې. نو دلته مولوي صاحب چې اشاره وکړله حدیث شریف کې، او د پیغمبر علیه السلام خبرې چې خپل نمسیانو ته البته لارښوونه کړې وه، حتی زموږ امت ته یعنې اشاره ده دلته په ټوله کې. نو دغه خپله په دغه کې د شخصیت تړاو موضوعات چې دی ډېر پراته دي، چې مثلا همدغه بیلګه ما ورکړله چې ظاهرا وګوره چې هغه ډوډۍ خوړلو طریقه دا خپله که چېرته مثلا یو والد خپل ماشوم ته دغه طریقه وښیي، دا خپله دغه دته په حقیقت کې یو شخصیت ورکړي. نو په اصطلاح کې همدغه تعریف په دې باندې دغه معقول دی چې د انسان ظاهري او باطني خصوصیاتو مجموعه چې ده دغې ته شخصیت وایي په ټوله کې. ډیره زیاته مننه قدرمن هلال صاحب کور بودان. د بس بل ګډونوال مو هم عبدالحق حاجي صاحب راځو دوی ته چې دوی څخه به واورو چې څه ډول ماشوم په ځان باور پیدا کولی شي، ماشوم یې کولی شي ځان سره فکر پیدا کړي چې په آینده کې یو ښه شخصیت جوړ شي، تر څو د ټولنې لپاره په بېلابېلو برخو یا فیلډونو کې کار وکړي. د همدې په تړاو هلال صاحب عبدالحق حاجي صاحب نه اورو چې څه نظر لري او څه تاسو سره شریکوي. د پوښتنې په جواب کې به ویم که چېرته موږ ماشومانو ته د دوی په خوښه باندې قلم، کتاب، جامې واخلو، لکه زویه یا لورې کومه کتابچه یا قلم تاته واخلم، نو داسې پوښتنې د ماشومانو نه کول او هغوی ته دا انتخاب ورکول چې په خپله ځان دپاره انتخاب وکړي، نو د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځانونو ته ارزښت ورکړي. لکه موږ هم یو څوک یو، زموږ نه پوښتنه کېږي په هره برخه کې، نو دا ډېر یو ښه کار دی چې دا ماشومان په ځان باندې باور پیدا کولی شي. هر ماشوم چې ځان ته هر کله ارزښت ورکړي، هغه په ځان باندې باور پیدا کوي. که کورنۍ چېرته دا مسؤلیت وګڼي او دا ماشومانو ته دا موقع ورکړي په لاس باندې، نو په هغه وخت کې ماشومان کولی شي په ځان باندې باور پیدا کړي. د هر یو د کور فرد چې دا مسؤلیت لري، او د دین موږ ته دا وایي چې د مولوي صاحب ناست دی چې الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته، هر یو په تاسو کې شپونکی دی او د هر شپونکي نه به د خپلې رمې پوښتنه کېږي. نو بهتره خبره دا ده چې موږ هر یو کس دا مسؤلیت خپل ځان وګڼو او د خپلو ماشومانو صحیح تربیه او صحیح سالمه روزنه وکړو، او هغوی ته دا موقع ورکړو، هغوی ته دا فرصت ورکړو تر څو هغوی د ځان دپاره په راتلونکي کې په ځان باندې خپله باور پیدا کړي. که دا موږ ورټو، که دا موږ د دوی لپاره داسې یو څه سیستم برابر کړو چې مطلب د هغوی نه پکې د هغوی د خوښې پوښتنه ونه کړو، نو شاید دوی په راتلونکي کې دغه ځان باندې باور پیدا نه کړي او له ستونزو او له مشکلاتو سره مخامخ. ډیره زیاته مننه. زیاته مننه ښاغلی هلال صاحب کور مودن. درنو لیدونکو بیا هم راځو مولوي صاحب ته. مولوي صاحب، مشران باید د ماشومانو سره څه ډول چلند وکړي تر څو دوی متوجه کړي، تر څو آینده کې یو ښه شخص جوړ شي، د ټولنې لپاره په بېلابېلو برخو کې خدمتګار شي او کار ترې واخلي. ځینې مشران له کوچنیانو سره یا د ماشومانو سره څه ډول چلند کوي او هغه بده واقع به تاسې که موږ ته ووایي؟ د مشرانو مکلفیت دا جوړیږي په ټولنه کې ماشومان دا صمیمانه چلند ته ضرورت لري، ترحم ته ضرورت لري. الله رب العزت قرآن مجید کې په دغه موضوع باندې خپلو بندګانو ته سپارښتنې کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکو کې په دې موضوع باندې ډېر تمرکز کړی دی. لکه یو صحیح حدیث کې راځي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لیس منا من لم يرحم صغیرنا. زما په امت کې هغه څوک شمار نه دي چې هغې د ماشومانو په باره کې صمیمانه او د شفقت نه ډک چلن نه کوي او په هغې باندې ترحم او مهرباني نه کوي. ماشومان چونکې ترحم ته، شفقت ته، مهربانۍ ته ډېر ضرورت لري چې مشران په خپلو ماشومانو باندې شفقت وکړي، ترحم پې وکړي، د شاقه کارونو نه وساتي. هغه څه چې د ماشوم په روان باندې او د ماشوم په آینده باندې غلط تاثر غورځوي او غلط عواقب لري، د هغې په مخنیوي کې باید مشران خپل مسؤلیت ادا کړي. همدارنګې په بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تاسې په هغه مخلوق باندې رحم وکړئ چې هغه په ځمکه کې دي، چې هغه ستاسو رعیت دی او په هغې باندې ستاسې مسؤلیت جوړېږي چې سالمه روزنه وکړئ، تربیه وکړئ او هغې ټولنې ته ښه شخصیتونه وړاندې کوي. چې هغه ښه مثال زه د دې ماشومانو ورکوم چې په کورونو کې میندې او پلرونه دي. اکثر لکه څنګه چې تاسې ویل میندې دي، پلرونه دي یا مشران دي، د ماشومانو سره صمیمانه چلن نه کوي، زشت چلن کوي، همیشه سوک او څپېړه، همیشه تهدید او همیشه ربړول او زسول. دا ډېر غلط عواقب لري چې ډاکټر صاحب محترم مخکې دې ته اشاره وکړه او شاید آینده هم پرې روښنایي وکړي چې د ماشوم سره زشت چلن کول، هغې سره سخت چلن او سخت وی کول د ماشوم په روان باندې غلط تاثر غورځوي. لکه مثلا په ډپریشن او په ژور خفګان کې دغه ماشوم غورځېږي، احساس د کمترۍ کوي او ځان ورته داسې پردی ښکاري او ځان ورته پرې ټولنه باندې یو بوج او وبال ښکاري. نو په دې برخه کې د مشرانو چلن باید د ماشومانانو سره هغه د شفقت نه ډک وي، هغه د ترحم نه ډک وي. ګورې پیغمبر علیه السلام د هغه چا نه بېزاري ښکاره کړې ده چې هغه زما په امت کې نه دي شمار چې هغه په ماشومانو باندې شفقت او رحم نه کوي. تاسې وګورئ زموږ په ټولنه کې چې زموږ د چا سره خفګان راشي، موږ ورته دا ویو چې لکه نه دې پیژنم او نه دې یېژنم، زما په درشل قدم کې نه دی او مړی ژوندی دی درته پاتې، هغه در سره نه پالم. دقسې خبره پیغمبر علیه السلام کړې ده چې هغه څوک سره زما په امت کې شمار نه دی، زه پیغمبر نه یم، زه له شفاعت نه کومه چې کوم خلک هغه زما د امت په کشرانو باندې، په ماشومانو باندې شفقت نه کوي. نو پر دې برخه کې زه غږ کوم په درنو لیدونکو او اورېدونکو باندې چې ماشومان دا لاسنیوي ته ضرورت لري، دا شفقت ته ضرورت لري، دا ترحم او مهربانۍ ته ضرورت لري. نو په دې برخه کې غفلت مه کوئ او دغه خپل مسؤلیت ادا کوي او د دې ماشومانو سره صمیمانه او د شفقت نه ډک چلن وکړي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه د ځلا ټلویزیون درنو لیدونکو. تاسې د ځلا راډیو او ځلا ټلویزیون څخه د ګردې میز خپرونه ګورئ چې د خپرونې موضوع مو ده ماشوم او شخصیت. همداسې به د خپرونه تاسې کتلی شئ. راځو هلال صاحب ته. راځو هلال صاحب ته. هلال صاحب د ماشوم په شخصیت کې کوم عوامل تاثیر لري؟ ظهیر صاحب ډېره زیاته مننه. که وګورو مخکې مې اشاره وکړله چې دغه ټولنه چې د بغیر له انسانانو هیڅ ده او انسان هم چې دی بغیر له ټولنې هیڅ دی. نو انسان ته ځکه ټولنیز موجود هم وایي. په دې باب باندې په تیرو خپرونو کې ما یادونه کړې وه چې په هند کې یوه څېړنه ترسره شوې وه، هغه دا چې دغه دوه انسانان اخیستي وو له ټولنې څخه بیرون محیط ته وړي وو، یعنی په ځنګلي محیط کې دوی راستر شوي وو. هغه خصوصیات او ځانګړنې بیا د همغه محیط اخیستي وو، هغه ځنګلي محیط خصوصیات یې اخیستي وو. نو طبعا ځینې عوامل شته دی چې د انسان په شخصیت باندې تاثیرات لري، اغیزه لري، چې په هغې کې روانشناسانو چې د مختلف نظریات څرګند کړي دي او دوه هم او مهم نظریات چې یو محیط دی او بل وراثت دی یا چاپیریال دی او بل چې دی ارثیت دی. دغه برخو ته روانشناسانو ډیره توجه کړې ده. په دغه برخه کې چې دی څېړنې ترسره کړي دي روانشناسانو. روانشناسان وایي چې یوه ډله روانشناسان البته چې محیطي عوامل دي چې د انسان شخصیت باندې اغیزه کوي. د مثال په ډول لکه مخکې چې مولوي صاحب اشاره وکړله، که چیرې مثلا ماشوم ته موږ هم نه وایو چې په راسته لاس ډوډۍ خوره، نو که موږ دغه عمل په خپله ترسره کړو نو ماشوم تقلیدي حس لري، زموږ له دغه کردار څخه دغه کړنه زده کوي، په دې سره د دوی شخصیت تکمیل شو. او هغه د څېړنه کې چې مثلا له محیط څخه له انساني محیط څخه لرې ساتل شوي هغه انسانان، البته چې بیا هلته ځنګلي خصوصیات یې خپل کړي، نو دلته هم چې دی دغه یو د دې دغه کیدلی شي، ثبوت کیدلی شي چې دغه محیط چې دی د انسان په شخصیت باندې ډېره اغیزه لري، لکه هغه څېړنه چې ترسره شوې وه.
بل چې دی ارثیت دی وراثت دی چې هغې کې مختلف امراض دي همدا ډول هورموني خصوصیات دي هورموني ترشحات دي چې دغه ذکاوت دی البته چې ذکاوت په ارواپوهنه کې ډېر مهمه موضوع ده د انساني ذکاوت چې مثلا د یو چا مور او پلار د ذهني لحاظه پیاوړی اوسي ذکاوت یې پیاوړی اوسي ممکن د هغه ماشوم هم ذهني طور باندې هغه آی کیو سیستم چې دی هغه پیاوړی اوسي نو دلته بیا ارثیت ته اشاره ده خو یوه ډله نور ارواپوهان چې دی یا د ارواپوهنې عالمان چې دی پوهان چې دی دوی بیا په دې اند دي چې نه هم محیط چې دی په د انسان په شخصیت باندې اغیزه لري او هم وراثت چې کوم یو دی نو او انوایرمنټ چې ورته وایي محیط نو دواړه سره یو ځای کېږي هم وراثت او هم محیط دواړه د انسان په شخصیت کې رول لري او د انسان دغه شخصیت تکمیلوي او بشپړوي البته او د انسان شخصیت ته هغه بشپړوالی ورکوي په تمام معنا باندې نو پوهان په دغه برخو کې چې دی هم محیط ته ترجیح ورکوي هم وراثت ته خو بیا یوه ډله پوهان نور چې دی هغه بیا دواړو برخو ته ترجیح ورکوي یعنې دواړه برخې سره یو ځای کېږي او د ماشوم یا هم په ټوله کې د انسان شخصیت ترېنه تکمیلیږي ډېره زیاته مننه ښاغلی هلال صاحب خوشحاله اوسئ کور مودن یوه پوښتنه د عبدالحق حاجي صاحب اخلو او بیا د تالار ګډونوال ته ځو تالار کې چې کوم ګډونوال زموږ درانه کوشتیان ناست دي دوی هم کولی شي په خپل ځای باندې ودرېږي او د مېلمنو څخه چې دوی هره پوښتنه لري هر مېلمن نه دوی کولی شي پوښتنه وکړي راځو هلال صاحب ته هلال صاحب په کورنۍ کې ماشوم په بدو نومونو یادول څه ډول منفي تاثیرات لري زه به وایم بدبختانه موږ داسې ټولنه کې ژوند کوو چې اکثره د مور و پلار دا فکر وي چې ماشوم یې یوازې خوراک ته اړتیا لري مطلب نور څه ته اړتیا نه لري او همدارنګه نور د هیڅ د ژوند هیڅ ډول ضرورتونه دا نه لري همدارنګه ځینې ماشومان که لږ کمزوري وي یا رنګ یې لږ خراب وي د مور و پلار لخوا په بدو القابو باندې یادول کیږي او حالا کې دا موږ د دین کې له دنه منع شوي وو دین کې موږ ته ویل شوي دي چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها چا چې د نیکۍ یو کار ته راتګ وکړو د هغه لپاره به د هغه لس چنده ثواب یا اجر به وي که موږ بد القابو باندې خپل ماشومان یادوو نو د دې زموږ د ماشومانو راتلونکی چې دی دا به ډېر بې سرنوشته او ډېر به له ستونزو او له مشکلاتو سره مخامخ وي ځکه بل دین کې موږ ته وایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د هغه د لاس او د ژبې نه په امان کړي د ضرر نه په امان کړي نو که چېرته موږ دا شان مور و پلار ګورو دغه شانتې د کورنۍ مشران ګورو چې خپل ماشومان په بدو القابو باندې یادوي همدارنګه ښه نظر ورته نه کوي په ټولنه کې ورته د انسان په سترګه باندې نه ګوري موږ هغوی ته باید د نیکې مشورې ورکړو د دین له نظره موږ هغوی پوه کړو په ده باندې چې وروره که تا د نیکۍ کار ته راتګ وکړو الله پاک به تا ته پر ده باندې اجرونه درکړي خو که موږ دغه مسؤلیت ادا نه کړو په دغه کې هم کار ونه کړو نو موږ هم واقعا په ده کې مقصر یو او په ده کې به زموږ نه هم پوښتنه کېږي ځکه که تاسې وګورو د قرآن کریم ته لاړ شو د قرآن کریم کې د بني اسرائیلو واقعه راخیستل شوې ده او هغه کې په بني اسرائیلو باندې د خالي په ورځ باندې د ماهیانو ښکار چې و دا بند و خو هغوی درې ډلې شول او په درې ډلو کې یوې ډلې چې و دا کار یې کوو میانو دپاره به هیلې چلونه او بانې به یې جوړولې لښتي به یې ویستل او په هغه کې به هغه اوبه راتللې دوهمه ډله داسې وه چې هغوی دا کار نه کوو خو دوی هم نه منع کوله او درېیمه ډله داسې وه چې هغوی دا کار نه کوو خو دا نور یې منع کول چې دا کار حرام دی دا کار مه کوئ نو الله پاک پې عذاب راوستو هغه ډله چې چا دا کار نه کوو دا نور یې منع کول هغوی ته الله نجات ورکړو او هغه دوه ډلې چې وې هغه الله هلاک و تباه کړي نو که موږ هم چېرته د ماشومانو په سالم تربیه او سالمه روزنه کې برخه وانخلو فعاله ونډه وانخلو نو زمونږ نه به الله پوښتنه کوي او پر ده باندې به موږ الله رانیسي او الله پاک به زمونږ نه د دې ماشومانو د حق پوښتنه کوي چې ولې تاسې د دوی په برخه کې ناغېړي او ظلم کړی نو که موږ احیانا چېرته دغه شانې په ټولنه کې داسې اشخاص ووینو چې ماشومان په بدو القابو باندې یادوي د ماشومانو توهین کوي ماشومانو ته په درنه سترګه باندې نه ګوري نو موږ باید د هغوی مخنیوی وکړو او هغوی ته ښې مشورې ورکړو چې دا کار ښه نه دی او د دې کار نه ته باید خودداري وکړي او ځان تې منع کړي نو باید په دغه برخه کې موږ کار وکړو فعالیت وکړو نو موږ دنیا به هم ښه او آخرت به هم زموږ ډېره مننه ښاغلی هلال صاحب کور مودان درنو لیدونکو راځو د خپرونې په دې برخه کې د تالار ګډونوال ته تر څو هر کوچنی هر ماشوم چې پوښتنه لري په خپل ځای ودرېږي او زموږ د هر مېلمنه چې پوښتنه لري خپل نوم واخلئ پوښتنه وکړئ زموږ مېلمانه درته پوښتنه ځوابوي تاسې هم په خپل ځای باندې ودرېږئ زموږ همکاران یا زموږ تخنیکي ټیم درته مایک دروړي او له هماغه ځایه پوښتنه له موږ سره شریکه کړئ بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې عمر دی د ګولاري هلال څخه پوښتنه لرم ماشوم ته څنګه ښه شخصیت ورکولی شي زما نوم ثناګل دی زما د هلال صاحب نه دا پوښتنه ماشوم ښه ښوونکی څوک دی
زما نوم سایما دی. د ملا صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې د اسلام له نظره د ماشوم حقوق څه دي؟ زما نوم عطاالله، د پلار نوم یې احمدشاه دی، د څاګې ډاکې. ماشوم شخصیت باندې نور کوم عوامل تاثیر لري؟ د غونډې یو ګډونوال حیات الله مامون دی. ما د هلال صاحب مې پوښتنه دا ده چې ښه یا بد نوم د ماشوم په شخصیت باندې کوم تاثیر لري که نه لري؟ درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د تالار د ګډونوالو یا په ټوله کې د کوشتیانو پوښتنې واخیستلې، وم لیدلې، وام اورېدلې. اوس به راځو زموږ درنو قدرمن مینو ته چې تر څو د دغې زده کوونکو سره دغه پیدا شوې پوښتنې جواب کړي. پیل د هلال صاحب څخه کوم. بیا هم بسم الله الرحمن الرحیم. د دغه ګلالۍ ماشومې پوښتنه دا وه چې د ماشوم لپاره تر ټولو غوره او مؤثر ښوونکی څوک دی؟ زما په نظر د ماشوم لپاره تر ټولو مؤثر او غوره ښوونکی د هغه مور و پلار دي. همدارنګه که چېرته د مور و پلار کړه وړه دا په صحیح شکل سره وي، نو ماشوم له هغوی نه اخذ کوي او هغه څه چې د هغوی مور و پلار کوي په راتلونکي کې هغه هم هماغه ماشوم ترسره کوي. زه یو د وړاندیز به دا وکړم چې هر کله مور و پلار کوم څه ترسره کوي باید په داسې یو شکل باندې ترسره کړي، داسې یو پیغام پکې خپلو ماشومانو ته ورکړي چې هغوی په راتلونکي کې هماغه شانتې کړه وړه ترسره کړي لکه څنګه چې دوی ترسره کوي. زه ګورم زیاتره ماشومان چې د مور و پلار یې ورته روپۍ ورکوي یا ضمناً پلاران چې دي هغوی ورته روپۍ ورکوي چې لاړ شه ماته دغه نشهیي شیان راوړه یا نسوار راوړه یا سګرټ راوړه. نو کله چې ماشوم دغه کردار ګوري د پلار، نو پلار یې ورته روپۍ هم ورکوي، هغه دوکان ته لاړ شي چې کله راشي نو وایي ماشوم دا فکر کوي، دا سوچ کوي چې پر ده کې د زما د پلار څه خیر دی، غوره کار دی، ځکه زما پلار ترسره کوي. نو له هغه نه وروسته په قلاره باندې پلار له ده نه بیا خبر هم نه یا هغه په هغه باندې روږدی شوی. او حالا کې دین موږ ته دا وایي چې کل مسکر حرام، هر نشه کوونکی څیز چې دی دا حرام دی. نو ښه خبره دا ده، بهتره خبره دا ده چې مور و پلار چې دي دا داسې کردار ادا کړي د خپلو اولادونو په مخ کې چې هغوی ته یو ښه الهام واخلي، یو څه ترې زده کړي او په راتلونکي کې د هغوی لپاره په فایده تمام شي، نه داسې څه چې د هغوی لپاره په نقصان باندې تمام شي او د هغوی ژوند پکې په مشکلاتو کې ګیره وخته شي. ډېره زیاته مننه قدرمن عبدالحق هلال صاحب چې پوښتنې ته مو ځواب راکړه. د باس بل ګډونوال مو ښاغلی مولوي صاحب انس دی. مولوي صاحب تاسې د کوچنۍ خور پوښتنه واخیستله، که مهرباني وکړئ واضح ځواب ورته ورکړئ. د خورکۍ تپوس کړی چې اسلام کې د ماشوم حقوق خو ډېر زیات دي. اولنی حق یې دا دی چې مور و پلار د بچي دپاره اسلامي او ښه نوم کیږي او همدغه نوم ورته بېرته ښه ویل. له بده مرغه ډېرو کورونو کې ماشومانو دپاره ډېر ښه نومونه ایښودل شوي، خو د کورنۍ خلک هغه نوم یا نیمګړی وایي او یا بد نوم وایي د هغې په ځای باندې، خپل نوم ورته نه وایي. نو ماشوم لومړنی حق دا دی چې ماشوم ته باید د اسلامي نوم، معناداره نوم، با مفهومه نوم دا کېښودلی شي او د کورنۍ نور غړي یا د ټولنې نور غړي او خپلوان هغه باید دغه نوم ماشوم ته صحیح ادا کړي. که چېرته ماشوم دپاره اسلامي نوم یا با مفهومه معنادار نوم انتخاب نشي یا ورته خلک غلط نوم وایي، نو قرآن دا د فسق کړنه موږ ته معرفي کوي چې دا د فسق کار دی، ماشوم ته باید غلط نوم استعمال نشي. دوهم دا چې د ماشوم د بېرحمانه وهلو نه باید ډډه وکړو. دریم دا چې ماشوم حق دا دی چې هغوی له سالمه روزنه او سالمه تربیه ورکړی شي. نور هم ډېر حقوق دي خو د وخت د کمی له امله ما دغه څو حقوق ویل. لکه نور حقوق کې مثلا اووه کلنۍ ته ماشوم ورسیږي، اسلام کې په دې تمرکز شوی دی چې اووه کلنۍ کې ماشوم ته مونځ زده کوي، په مانځه باندې ودروئ. بیا که لسو کالو ته ورسیږي او بیا مونځ نه کوي، نو شریعت وایي چې ادب په خاطر لږ ټک وهلو له ورکوي. نور داسې ډېر حقوق دي چې لکه مثلا شاقه کارونه په ماشومانو باندې نه کول، مثلا د دې ترڅنګ قرآن هغوی ته زده کول، هغوی ته آداب ورښودل. دا په مور و پلار باندې په مجموع کې په ټولو مشرانو باندې لازم دي چې د ماشومانو دغه حقوق ادا کړي. دا هغه حقوق دي چې اسلام په دې باندې ډېر تمرکز کړی دی او ډېر ټینګار یې پرې کړی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب کور مودان. درنو لیدونکو اوس هم راځو ډاکټر صاحب ګلالي هلال ته چې د اغستې پوښتنې ته ځواب ورکړي. لومړی پوښتنه چې ګران ګډونوال وکړله هغه دا چې څنګه کولی شو ماشوم ته یو ښه شخصیت ورکړو. ښه شخصیت مولوي صاحب هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله چې د اسلام له نګاه نه مثلا ښه نوم پې کېښودل. که چیرې مثلا ته ښه نوم پې کېدې دغه خپله د دې نمایندګي کوي چې تا ماشوم ته ښه شخصیت ورکړې، ځکه په هماغه ماشوم باندې په هماغه نوم باندې چې د ماشوم په ټولنه کې یادېږي. که چیرته مثلا سم نوم پې کېنښودل شي د ده شخصیت ته خپله صدمه رسېږي.
صدمه یې په څه معنی؟ مثلا همدغه ماشوم دی په ټولنه کې بل ماشوم ورته هغه نوم اخلي د ده دا نوم خوښ نه دی، نو دا د رواني لحاظ دا ځپل کېږي، ځکه د خپل مور او پلار نه یو ډول نفرت پیدا کېږي چې دا زما مور او پلار وګوره دغه خپل مسؤلیت په سم شکل نه دی ادا کړی، ما باندې سالم نوم نه دی ایښی، سم نوم. نو دلته چې دی د دوی شخصیت ته هم صدمه رسیږي، د دوی روان زیانمنېږي. همدا ډول که وګورو وراثتي لامل ته مې مخکې اشاره وکړله، که چیرې مثلا راشو آر ان ای او ډي ان ای چې دا مهم فیکټورونه دي چې په دغه برخه کې آر ان ای چې دی د ماشوم د کوم خصوصیات چې دی له والدینو څخه له مور او پلار څخه کوم خصوصیات چې اخلي هغه د آر ان ای له طریقه انتقالیږي، او بیا ډي ان ای چې دی دا بیا د آر ان ای د ګایډینګ یا د لارښوونې لپاره خدای تعالی په انسان کې چې دی خلق کړی دی دغه. نو که وګورو وراثتي لاملونه، که چیرې مثلا یو مور او پلار په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته وي، همدا ډول داسې افکار ولري چې منفي فکر وي، نو ممکن په دغه آر ان ای کې چې دی خپل اولاد ته دغه منفي فکرونه، همدا ډول تشویشونه، همدا ډول ګوښهګیري، همدا ډول د شرم احساس، د ځان ته د درناوي نه احساس، دغه احساس ممکن په دغه آر ان ای کې چې دی ماشوم ته ور انتقال کړي. نو که چیرې مثلا مونږ یا همدغه والدین په درست شکل سره خپل رواني وضعیت ته توجه وکړي، نو له دوی څخه چې کوم اولاد په آینده کې را پیدا کېږي، نو ممکن هغه په سالم شکل سره یو ښه شخصیت خپل کړی وي په تمام معنا باندې. بله د دوی مهرباني وروستۍ غوښتنه مو دغه د والدینو څخه البته چې خپل ماشوم په شخصیت باندې ډیر کار وکړي، دوی ته سالم شخصیت ورکړي، هغه که د ټولنیز ارزښتونو په باب وي، همدا ډول که وراثتي برخه وي، نو په ټوله معنا باندې خپل شخصیت ته هم درناوی ولري، ځکه د دوی په شخصیت کې د ماشوم شخصیت نغښتی دی. که دوی سالمې کړنې ترسره کړي، ماشوم تقلیدي حس لري، مخکې مې یادونه وکړه، نو د ماشوم شخصیت هم په دې باندې چې دی غني کېږي او بډایه کېږي. نو کوشش دی دا وشي چې ماشوم ته خپل اولاد ته سالم شخصیت ورکړي. راځو درنو لیدونکو د ګډونوالو یا زموږ د قدرمن مېلمنو د وروستۍ پیغامونه اخلو. پیل هلال صاحب څخه کوو، تاسې په د ځلا ټلویزیون لیدونکو او درنو اورېدونکو څه پیغام لري تر څو خپل ماشومان په آینده کې د دې هېواد لپاره ښه شخصیتونه په هره برخه کې وروزي؟ د دې لپاره ستاسې پیغام او غوښتنه څه ده زموږ د ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو څخه؟ بیا هم زما پیغام دا دی په پای کې چې هر که مور پلار دي، که مشران ورونه دي، که مشران د کورنۍ دي، هغوی باید په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي. تعلیم یوازینی د کامیابۍ لاره ده. که چیرته موږ خپل اولادونه، خپل ماشومان د تعلیم په جامه باندې سنبال نه کړو، نو راتلونکی به یې له ستونزو او له مشکلاتو او له مشقتونو ډک وي. همدارنګه که چیرته دوی ته صحیح پاملرنه ونه شي، د دوی هغه فکرونه صحیح ونه روزل شي، نو شاید دوی له ستونزو او له مشکلاتو سره مخامخ وي. بل د خپلو ماشومانو صحیح څارنه وکړي چې دوی څه کوي، کومې کړنې ترسره کوي، او په ښه شکل باندې د دوی سالم او دغه وکړي، د تعلیم په ډګر کې د دوی خدمت وکړي، نو د دوی راتلونکی به روښانه وي. که خدای مکړه د دوی صحیح سالمه روزنه ونه کړي، نو هم د دې مور پلار لپاره به دا په راتلونکي کې سردردي جوړېږي، سرخوږی به ورته جوړېږي، او بیا به د هغوی وس او توان نه چې د دوی په هغه وخت کې د دوی دغه مشکلاتو مخنیوی وکړي. نو غوښتنه مې دا ده چې تعلیم د ټولو مشکلاتو حل چې دا یوازې په تعلیم کې دی. که تعلیم یې حاصل کو، نو د دوی ټولې ستونزې به حل وي، او که تعلیم یې حاصل نه کو، نو دوی به په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر وي. او همدارنګه په پای کې بیا هم دا وایم چې موږ یو ساده اصطلاح وایو چې زده کړه وکړئ له زانګو نه تر قبره پورې. نو که دغه ماشومان د دغه وخت نه د ماشومتوب نه په زده کړو باندې روږ دي شي او د زده کړې خوند وڅکي، نو دوی به بیا په ستونزو او مشکلاتو کې نه. ډېر زیاته مننه قدرمن استاد. اوس راځو د باسپل ګډونوال ښاغلی مولوي صاحب، په وروستیو کې لنډ پیغام غوښتنه مو څه ده؟ زما خو پیغام خصوصا والدینو ته دا دی چې یو خو د ماشومانو لپاره لکه ما چې مخکې ویله اسلامي به مفهوم او معناداره ښه نوم ورته کېدی، او بیا ورته همدغه ښه نوم ووایئ، په دغه ورته خطاب وکړئ. دوهمه سپارښتنه مې دا ده چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه مه کوئ، همدارنګې په ماشومانو باندې ترحم وکړئ، بې ځایه مه وهئ، ماشومانو ته مینه ورکوئ، ماشومان ښکل کوئ. زه یو مثال لنډ وایم، نبی علیه السلام سره د هغه لمسی چې د علي رضی الله عنه زوی حسن نوم یې دی، دا ناست دی ښکلی که پیغمبر علیه السلام سره د مجلس کې یو سړی دی اقرع بن حابس نوم یې دی، کله یې داسې کار نه و لیدلی،
وی د الله رسوله تاسې ماشومان هم ښکلوئ وی او که نه وی زما لس بچي دي زما نه یادېږي که ما ټول عمر کې چېرته یو ماشوم ښکل کړی نبی علیه السلام ورته وویل څوک چې په نورو باندې رحم نه کوي الله په ده باندې رحم نه کوي او ستا د زړه نه الله دغه رحم او مهرباني ایستلې ده نو زه یې له پکې نشم کېنولی دغه مهرباني به الله د یو انسان په زړه کې راشي چې دا نورو ته د مرحمت او د مهربانۍ په نظر باندې وګوري همدارنګې ماشومانو ته مینه ورکوي پیزار ورته واخلئ قلم کتابچه ورته واخلئ او ډېر تمرکز یې په دې باندې وکړئ چې دیني زده کړې ورسره عصري زده کړې چې دا د وخت مهم ضرورت دی د دغې نه یې مه بې برخې کوئ او په مجموع کې دا دی چې د ماشوم چې کوم حقوق دي چې هغه ورته اسلامي ټولنې ورکړي دي هغه ورته اسلام ورکړي دي په دغه کې پایدار او وفاداره پاتې شي انشاءالله همدغه ماشومان به بیا د ټولنې په خیر باندې وي او دا به ټولنې ته د خطر د زنګ په ډول متوجه نه وي له درنو ګډونوالو څخه ډېره زیاته مننه کوو همدارنګه زموږ بحث ته راغلي ملنو څخه هم ډېره مننه کوو چې په دغه بحث کې په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې دغه خپرونه د یونیسف په ملاتړ او د اروپایي اتحادیې په مالي همکارۍ د بشري خیریه موسسې OHW لخوا تاسو ته وړاندې شوله تر بیا بلې خپرونې چې بیا حمزه ظاهرالله ظهیر زما درانه همکاران د نور خپرونو لپاره ځو په پاک او مهربانه خدای مو سپارو